د پښتنو لپاره ډېر اهمه ده خبره. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغو ته کولو کې د سبا نه ذهن کې ساتئ په مخه الله ته هېڅ ضرورت نشتی چې یو سړي ځان بند کړی دی د خوراک او څښاک نه او ځان یې نه دی بند کړی د ګناهونو نه. الله ته ضرورت نشته. روژه د زړه نیوه غواړي، روژه د ګناهونو نه نیوه غواړي. مونځ اودس نشته، ماښامه پورې خوب دی، د روژې په خوله ټیویان ګوره، مازدیګر کې پکې ټورنمنټ یې کوه، کرکټ او والیبال او فوټبال چې روژه لنډه شي، او بیا جګړې په واوره، په اوبو، په روابزه، د اچار په ډبي، بیا کنځلې، بیا وهل ټکول. مړه دې روژې ته د الله څه ضرورت دی؟ الله خو هغه روژه غواړي چې تا کې تقوا راولي. اوس په دې روژه الله څه کوي او دې کې فایده څه ده؟ ماښام مانځه ته 5 منټه پاتې دي یار راپاسېد، او چې 5 منټه هم پاتې راپاسېدو تپوس د روابزه کوي او د ټانګ د شربت کوي. روژه مزه د هغه چا کوي چې دی پکې سخته تېره کړي، په عباداتو کې تېره کړي که نه، نو دی خوشحاله مې دی روژه ماتې دی دسترخوان ته. خوشحاله په دې ځکه چې توره یې والې ده، کار یې کړی دی، روژه یې نیولې ده صحیح. مازدیګر کې بیا ماښام کې سړی سترغلي را پړسېدلي و، کله وی روژه مې سر ته وخته او کله وی خپو ته کوزه شو. دا چې روژې سرونو ته خیږي او کله خپو ته کوزېږي، دوی د روژې سره روژې دی. د مؤمن روژه سر ته نه، دا سر ته څنګه کېږي؟ دغه چې یو سړی پوهه نه وي د روژې په طریقه باندې چې دا روژه څه ته وایي، نو دی به یې دقه وایي، کله وختو کله. موږ خو الحمدلله د روژې په حالات کې نه دا روژه م چېرته سر ته ونه خته، بلکې عام ورځو کې چې کومه غوسه سړي له ورځي او کوم په سړي باندې حالات داسې راشي، هغه دې ورځو کې نه، دې ورځو کې سړی لږ کنټرول وي روژه ده. نو د الله کومه روژه پکار ده چې په هغې کې روژه ونیول شي د څه نه؟ د الله د نافرمانۍ نه.